مرګ ډیر نږدې دی، بې حده نږدې دی. قیمت هم دغه دی، بیخي زموږ سر ته ولاړ دی. رب څه وایي د قیمت باره کې؟ واقترب الوعد الحق، هغه د الله رښتینې وعده بیخي رانږدې شوې ده. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفله. الله وایي ګوره دا خلک ناخبره دي او دوی ته هغه حساب چې دی بیخي رانږدې شوی دی. نن زما ورونو موږ د دنیا په مزو کې، د دنیا په چرچو کې، د مال او د بچو د ښځو په مزو کې موږ اخته شوي وو. زموږ نه الله هېر شوی دی، زموږ نه قبر هېر دی، زموږ نه حشر هېر دی، زموږ نه هغه ورځ هېره ده چې د الله مخې ته به په تله د میزان کې زموږ عملونه ورچلی شي. چاته چې یادي هغه داسې نه لکه موږ او تاسې چې عمر ابن عبدالعزیز ته اخرت یاد و. کله چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ماښام ټیم به شو او ده ته به خلکو د اخرت تذکره وکړه. وی عمر ابن عبدالعزیز به دونه جړلې لکه د ده د کور نه چې 10 مړي شوي او دا پراته. چا به ورته ویلی عمر ابن عبدالعزیز څه چل شوی دی؟ هغې ویل د دې نه هم لوی چلي د الله بندګانو چې مرګ او قبر زموږ مخې ته پروت دی. الله اکبر. سفیان ثوري د هغه باره کې راځي، وایي کله چې به ده ته آخرت یاد شو کتاب الرقاق به ورته چا وویو، داسې به یېرېده چې واړه بول به یې وکړه هغه به هم د وینو سیلاب وخه.